دا یهودیان دا په دې مدینه کې چې اوسېدو ښه پوه خلک او دومره پوه و چې کله به یې د دې مشرکینو سره څه اختلاف راغی که نه نو دعا به یې غوښته او دا به یې ووي یا الله هغه اخرنی پیغمبر راولېږه چې موږ د هغه په ملګرتیا کې د دوی سره جهادونه وکړو و دا پوهه دي که ناپوهه دي پوهه دي اوس د پوهې دې حالت ته ګوره دغه پوهان دي پوهه خلک دي حال یې څه دی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الله وی کله چې حق پیغمبر راغی چې دوی پیژندو دوی دعاګانې غوښتې وي یا الله راویلېږه بیا یې انکار وکړو د یو سړي سره که پوهه ډېره ده د دلیل په دې نه چې دی په حق دی او د یو سړي سره که علم ډېر دی د دلیل په دې خو نه چې دا په حق دی ډېرې بیماریانې کېدی شي اوس دا کوم مولیان چې باطل پرست دي او دا کوم مولیان چې حق نه مني تعصب پکې تاسو وایي چې دوی نه دي خبر د دې مسلو نه خبر دي نو که چېرته صرف خبرېده په دې دلیل وي چې دی په حق دی بیا خو دا ټول په حق دي خبر دي خو هلته بیماري یا د حسد یا د لالچ یا د تکبر یا دنیا تمه ساتل یا د مشرۍ تمه ساتل او ډېر داسې خبرې چې انسان د حق نه اړوي ته به دې ته نه ګوري چې علم د چا سره دی الله د یهودو په باره کې دا خبره کړې ده یهودو سره علم ډېر و یهودو سره څه علم ډېر و داسې کې وګوره دومره علم دی ورته چې ښه ورته پته ده چې یو پیغمبر به راځي او د هغه به دا صفات وي خو بیا هم د هغه پیغمبر نه انکار وکړو بلکې زه درته دا ووایم الله وی يعرفونه كما يعرفون أبناءهم دا پیغمبر وی دوی داسې پیژني لکه څنګه چې دوی د خپل زامن پیژني چې دا زموږ نه پیدا دي دومره علم ورسره دی او دومره پوهه ورسره ده سره د دې ډېر علمه او سره د دې ډېرې پوهې په څه دي په باطله دي که چېرته د یو انسان علم ډېرېده دلیل د حق وی نو بیا خو یهود په څه دي یهود په حق دی ځکه چې علم خو ورسره شتي که زموږ دا خلک چې کله د چا مسله بیان کړي او ته پرې رد وکړي چې یاره دا مسله کمزوري د قرآن او حدیث خلاف ده خو دومره غټ مولا دومره غټ مولا په حق نه دی دې کې دې ته ګورو دومره غټ مولا په غټو په وړو کې موږ څه کوو زموږ کار دې سره دی چې دلیل ورسره شتي او که نه خو دی وي پوخا وي انډیا او پاکستان چې یو د په هغه وخت کې وي دیوبند کې سبقونه ویلي دی په حق نه دی زموږ دې سره څه کار دی دیوبند کې ویلي دی که بل ځای کې ویلي که بل ځای کې ویلي دې مسلې سره د سره دلیل شتي او که نه دې سره زموږ کار دی دا ډېرې اهمې خبرې دي جاهلیت ته مسلې چې کوم موږ بیانوو دا ډېر په غور سره واورئ هر ځای کې به تاسو ضرورت راشي زموږ د پښتنو په ژبه باندې دا خبره ډېره ده دا مولا څنګه په باطله شو دی دومره لوی مولا دی او دی د پلاني ځای نه فارغه دی او د په مدرسو کې سبقونه ویلي زه شخصي دي خلک پیژنم چې د مدرسو نه فارغه دي مشهوره خو د مدرسو نه فارغه دي په حقیقت کې مدرسې ته فارغه دي دومره پڼ د شهادو به یې راغستی ورب الکعبه د عربۍ یو عبارت ته ته صحیح نشي ویلی ته به څه دا مولا دی دی په حقه دی ډېر داسې مولیان زه یې په خپله پیژنم زموږ پکې تجربه ډېره ده ځکه چې دغه مولیانو سره کینو پاسو ډېر که هغه هر مذهب فکر والی او هرې طبقې والی زموږ سره ملاقاتونه شوي دي نو ته به اوس چې دا دومره غټ مولا غټ مولا دی او که وړوکی مولا دی زموږ دغې سره کار نشته زموږ کار دې سره دی دې مولا چې دا کومه خبره ذکر کړه دلیل ورسره و او که نه و او که داسې علم ډېرېده دا صرف د حقانیت دلیل بیا دغه یهود په حق دا اوس خو علم و چې د پیغمبر به راځي او د ده به دا اوصاف وي د ده به دا نوم وي ورته معلوم او دا ورته معلومه په تورات کې په انجیل کې په زبور کې دا خبره هم ذکر شوې ده چې دا پیغمبر به بیا یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې هلته به کجورو دا ونې او باغونه ډېري یعنې دومره پورې وضاحت شوی دی هغه مدینه ده او دا یهود اوسېدو په مدینه کې خو چې دغه پیغمبر کله راغی بیا یې ته انکار وکړو
اصل خبره څه ده؟ اصل نقطه هغه دا ده، همیشه الله ته دا سوال کوئ. امام ترمذي رحم الله، امام حاکم یو حدیث راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی او شیخ الباني صحیح کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره غوښته، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. اے الله ته زړونه اړې راړې، زما د زړه په خپل دین باندې مضبوط کا. په دې دوکه نه شي چې زه پوه یم یو بل زه په حق یم، نه. ډېر پوهان الله تباه کړي دي او ډېر داسې پوه شتي په مدرسو کې 8 کال او 12 کال او چې روزي فارغه شي دومره غټ پټکې ورته ووایي چې د هفتې باران تیم نه وسي. سره د دې غټ پټکي، سره د دې لقبونو او سره د دې مدرسو د شهادو او سره د جامعې د اسنادو د سړی په ګمراهۍ کې پروتي. اصل خبره دا ده چې الله د چا زړه حق ته راوړی، بس هغه په حق یي. ته به نه ګورې چې دا څنګه او دا ولې. نو دا تله د هغوی کمزوري وه، دا تله د هغوی څه وه؟ دا کمزوري وه. چېرې کوم سړی ډېر پوهه دی دی په حق دی، کوم سړي سره علم ډېر دی دی په حق دی. نه، په باطل پرستو کې داسې ډېر شته چې د هغوی سره سم علم دی. موږ سره کتابونه پراته دي مکتبه کې دي، هغه فرقو چې هغه ګمراه فرقې دي او علما د هغوی ګمراهي بیانه کړې ده. کله کله د هغوی هغه مسلې زه مطالعه کوم، هغه دلایل یې ګورم، زه ورته حیران شم چې د کوم ځای نه دوی خپلې مسلې له دلایل پیدا کوي. ناشنا دماغ یې، ناشنا سوچ او فکر سره د دې په باطله باندې دي. که چېرته دا وایي چې دا علم ورسره یي دی به په حق یې، بیا خو دا ټول په حق دي. دومره غټ غټ کتابونه یې لیکلي او دومره غټې غټې مسلې بیان کړي، بیا خو دا ټول په حقه شو. نه، حقانیت هغه د دې سره نه دی تړلی شوی چې چا سره علم او چا سره پوه څوک مدرسه کې ټیم تېر کړي. ما تاسو ته یو پیر تو دا خبره کړې ده چې هر کال په لکو طالبان او طالبات د جامعو نه او د مدرسو نه فارغه کېږي، بیا په دوی کې یو څو په حقه یي او بیا په دې یو څو کې د چې کوم په حقه دي، په دې یو څو کې بعض بیا الله چې د دین کار اخلي. نو دې درجې ته رسېده چې یو سړی دې پوهه مي، په حق دې مي او د دین دپاره خدمت کوي، دا ډېر غټ مقام دی، ډېر په مشکل او د انسان رسي، ډېر په مشکل. ځکه چې څوک پوړی به پاس کوي، علم ورسره ډېر دی، پوهه دی، هوښیار دی، حق یې پېژندلی دی، اوس د هغه حق دپاره محنت کوي، دا ډېرې پوړۍ دي، په دې به خېږي دغه چې ته به رسي. په زرګاو په اربونو په لکاو مولیان او قاریان ګرځي را ګرځي، خو دا ټول په حق دي. په دوی کې لږ په حق دي او په هغه لږو کې بیا لږ بیا د دین دپاره لګیا دي، خدمت کوي. بس داسې هم دي چې فارغه شي نو بل بیا څه کاروبار شروع کړي، هغې کې بیا ورننوځي هغه هر څه تېر شي. دلته موږ لیدلي که نه، د سعودي عرب ویزه چې واخېسته پوه شو چې د قصه ګډوډه شوه، دی به د سعودي عرب ویزه واخلي الا من رحمه ربي، هغه ډېر لږي چې بیا په دې خپل ترتیب کې رواني. او دا علم خو داسې نه دی چې یو پر دې دماغو ته ور واچوي دا به پروت وي. علم خو د انسان نه یېرېږي چې کله مراجعه ونه کړي. نو ده مطلب دا دی چې ما په جامعه کې دومره وخت تېر کړو، په مدرسه کې د استادانو سره د هر څه زما ذهن کې څه شو، کېناستو، اوس خبره ختمه شوه. نه، دا یېرېږي چې کله مراجعه نه کړي. ډېر مولیان زه پېژنم دلته په مزدورو کې غریبانان ښتي، هغه هر څه تېر شوي، یي به حق پرست، خو بیا د هغه حق دپاره استعمالول. ځکه یو ناشنا حدیث ته بیان کړم، شیخ الباني راوړی په سلسله صحیحه کې، سم به ورته خوشحاله شي که چا کې دا صفت وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم سړی چې د الله خوښ شي، ان الله اذا احب عبدا، وکې دی حدیث دی، وی الله چې د یو بنده سره محبت کوي د هغې نښې دي.
یو نښه په دې حدیث کې ذکر شوې ده عسله. صحابه کرام حیران شو یا رسول الله عسله څه مطلب شو؟ عسل په عربي کې څه ته وایي؟ ګبین ته وایي. دا سړی الله د ګبین په شان خوږ کړي، د دې خلکو ورسره محبت پیدا شي. بیا وضاحت په بل حدیث کې شوی دی ان الله اذا احب عبدا استعمله. استعمله څه مطلب دی؟ په خپل دین کې استعمال کړي نو د دین خدمت ترې واخلي. د ډېر اوچت مقام دی چې الله یو سړی د خپل دین دپاره استعمالوي او دی د دې دین خدمت کوي، د هر چا ته نه میلاویږي. ځکه چې الله د هر چا سره خو محبت نه کوي، الله خو د بعضو خلکو سره محبت کوي. د هغې محبت یوه نښه دا ده او د هغه قوم یوه نښه دا ده چې د الله په دین کې لګیایي، د هغه دین خدمت کوي، استعمال یې کړي. علم به زه ډېر زیات وکړم او ډېره غټه مکتبه به م جوړه کړم او په زرګو کتابونه به پکې م کېدم، خو چې الله ما استعمالی نه په دین کې او الله ما له توفیق نه راکوي د دې دین د خدمت کولو، زه به په دې علم او په دې کتابونو په دې به څه کوم؟ یو سړی دی علم یې لږ دی خو هغه لږ علم لګیا دی خلکو ته یې ښیي. دا سړی د هغه یو نښه نه شو چې هغه ډېر علم دی او الله وله توفیق د خدمت نه ورکوي د اسلام. زما نصیحت دی د دې مبارک منبر نه ټولو هغه مولیانو ته او قاریانو ته او علماو ته چې کوشش د الله د دین د خدمت کوئ، رب العالمین به ستاسو ټولې مسلې اسانوي. زمونږ د دې طالبانو خو جدا ذهني، موږ خو ځان له سبقونه ویلي، نو کوم کال چې فارغه کېږي نه هر یو د بل نه تپوس کوم جومات کې به لګي، کوم ځای کې به خطبې کوي، په کوم ځای کې به استاذ کېږي. بس دقه ذهن دی چې زه به استاذ کېږم او زه به په جومات کې امام یم او د جومات سره کوري که نه وي، کور ورسره ورکوي که نه ورکوي، او چې استاد شي بیا هغوی تنخوا څو ورکوي. او دغه سوچونه وي په دې چې دغه سوچونو کې لاړ شي هغه علم ورسه ته پاتې شي. خو چې یو سړی په دې سوچ باندې چې رزق ورته ما سره الله کړي دی هغه به یې راکوي، زه به د دین خدمت کوم، که هغه زه په جومات کې امام شوم او که امام نه شوم، که هغه زه استاد شوم او که استاد نه شوم، که هغه زه هر څه ومه خو زه به د دین خدمت کوم. ما یو ملګری لیدلی و پاکستان کې دی، هغه ټکسي چلوي، سورلۍ وړي راوړي لرې وړي راوړي، لکه د یو ښار نه بل ښار ته چې ډېر سفري. نو هغه م سبقونه ویلي دي، نو زه ورسره ناست وم، ما یې څنګه دین دپاره څه کوې که نه؟ وایي یاره شیخ صاحب موږ کوم ګناهګار خلک یو خو کوشش کوو. نو ما په دې کې ته څه کوشش کوې؟ وایي چې کله ما سره سورلۍ کښېني نو هغه ځي د رسېدو پورې زه هغه ته بیان کوم او هغه ته نصیحت کوو او مسلې ورته بیان کوم چې ګوره دین سبا دا مسله روانه ده غلطه ده صحیح ده. ګوره چې څوک د الله د دین دپاره لګي دی په هر طریقه لګي دی، اوس سره د خپل د ټکسي هغه علم خورۍ لګیا دی. بعضو دا ذهن دی چې علم صرف په کوم ځای کې خوري چې ته به په جومات کې امام کېږي یا به په جامعه کې استاذ کېږي. خبره لا نږدې شوه خو فایدهمند خبره.